د خیبر پښتونخوا په بنو کې په پرلتوالو شوي برید پراخ غبرګونونه پارولي دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. منظور احمد پښتين وایي چې پر سوله ایز پرلته شوی برید بشري جنایت دی او پر ضد یې ټوله پښتونخوا کې اعتراضونه کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين په خپله ایکس پاڼه دغه برید د پاکستان د پوځ کار بللی او لیکلی دي چې دا له پښتنو سره انتهایی ظلم او د دغه قوم سره ښکاره دښمني ده. منظور احمد پښتين وړاندې لیکلی دي چې د ترهګرۍ پر ضد په سوله ایزو لاریونونو او پرلتونو بریدونه د ولسواکۍ سره په ټکر کې چاره ده او دا ګوته څانډنه یې هم کړې چې دوی به د دغسې ظلمونو پر ضد په ټوله پښتونخوا کې پراخ لاریونونه وکړي. د پاکستان په پارلمان کې پخوانی سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک هم په ایکس باندې لیکلي چې په بانو کې د سولې په ستر لاریون کې په ډزو سره حکومت وښوده چې هغوی په خپله د ترهګرو ملاتړي دي. د پښتونخوا خلک له تیرو 5 کالونو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد لاریونونه کوي او په خپلو سیمو کې د امن او امان غوښتنه کوي. د پاکستان د نیشنل ډیموکرات ګوند مشر او په قومي اسمبلی کې پخوانی غړی محسن داوړ هم پر ایکس باندې لیکلی چې د بنو په ولسوالۍ کې دولتي ترهګري روانه ده. ښاغلی محسن داوړ په دې اړه لیکي د بنو والو ستره ګناه دا وه چې د ترهګرۍ او د حکومت په لاس د جوړو شویو طالبانو د وحشت پر ضد یې د اعتراض غږ اوچتولو. نوموړي همدغه راز لیکلي چې دغه پیښې عاملین د بشري جنایت کوونکو په شان باید نړیوالو محکمو ته راوکاږل شي.